نه پوهېږم د وطن کومې بدبختۍ ته زړه وخورو. زلمي مو مرګونو او قچاقي لارو وخوړل او ترڅنګ پیغلې مو رواجونو. چې لږ دردونه هغې نه لږ په خلاره شوی یم او اوس ښه شوی یم. ډېر ښایسته کرکټ خپله دی کوو. نو دا چې ما د سایکل کې ولو دا ویلچر کې دا ناستو ډېره زیاته خوشحالي کوله چې داسې مې ورته وکتل سترګې مې ډکې ډکې شولې. دوه خپې دوه لاسونه دواړه د منځه ځي او ورته نه اوسېږي. دا ډېره سخته خبره ده خو بېرته د خوشحالۍ د افتخار او د خوشبختۍ ځای دا دی چې شهسوار بېرته موږ ته ژوندی راځي. او یو شپه بله شپې ډوډۍ راکوله. هو 3 ګیمې را باندې وخلل، بل ګیم لا زموږ ډه نه و، بس رابلدانو مجبوره کړو په زور یې ویستلو. دغه شهسوار زموږ په دې کلي کې معلوم دی، په دې ټوله خیوي ولسوالۍ کې معلوم دی چې په دې خپو دې لاسونو کې د ډېر زور و. کرکټ یې کوو د خپله خپله خبره عکسونه یې شته په دې ټیم کې. اولنی میسج مې هغه دی، هغه پلار ورونه هغه د کور مشرانو ته دا میسج دی چې خپل ګلالي بچیان په دغه لاره قرباني کوئ. ما بس دی نو خوابګالی راوستو. بیا ما سره چې 2 نفر یو احمد په نوم هلک راسره چې هغه نور نه شو تللی، خولې نه ځګونه روان او هغه همالته مړ شو. خو چې سره غونډېږي نو زموږ د کمیټې مشر چې راځي صاحب تورهلی دی دې په لاس باندې به دې ته ورکړل کېږي او باقي دغه د ټورنمنټ چې کم مصارف دی او همدغه څه چې شوي همدغه موږ دلته یو شهسوار نه یو، موږ په ټول افغانستان کې ډېر شهسوار پیدا کړي. چا نم پیدا کړي؟ خپل د پلار د ورونو نه ده نم پیدا کړي چې دی په غیر دغه لارو باندې قاچاقي لارو باندې دی خارج ته لیږلي دي. بحران کې په ډاکټرانو وګرځېدلو، په ډاکټرانو نه اغوستلو او چې موږ افغانان نه اخلو. چې قاچاقبر هغه فریبکاره هغه دروغجن سړی دی چې هغه تا ته څه وایي هغه حقیقت نه دی. ما له څه نه ویل چې ستا لاسونه خو په وخته کې، خو دلته ننګرهار کې په غټو ډاکټرانو وګرځېدو خو څه نتیجې نه ورکړه، بس ویل چې ستا لاسونه خو په وخته کېږي. ته وایې چې له دې ځایه ایران ته تلې، دغه د ایران سختۍ چې دې ولیدې بیا دې څنګه زړه ښه کړ ترکیې ته؟ په ډاکټرانو ګرځېدم، یعنې یو په اسمان ما 6,000 افغانۍ کولو او بیا عملیات شوم زه نو چې دا د عملیات او دا په اسمانونو دا څه چې ګرځېدم افغانستان کې یو بل نه مې قرض کولې او ما به خپل علاج کولو. یعنې د 52 کسانو کې ما داسې 20 کسان ولیدل چې راغلي وو او د پاتو نه چې موږ خبر شولو بس هغه مړه شوي وو او هغه چې کله موږ بېرته واپسي کوله موږ نه لاره کې مړه شول. لکه چې هغوی پراته وو منځ کې بس زه ناست وم، بس هېڅ مې د وسه نه پوره کېدل. هغه ډاکټرانو باندې مو وګرځېدم، هغوی وویل موږ افغانان نه اخلو. بیخي بس چاله بیا کتل نه، بس مجبوره شوم چې افغانستان سفارت له لاړم او هغوی افغانستان ته ولېږل. کله چې دلته وطن ته راغلې او مور دې ولیده، مور دې څه احساس درلوده؟ د نیمګړي وجود ته دې په ژړا شوه او یا که ستا بیرته راتګ ته خوشحاله وه؟ سلامونه درنو هیوادوالو، که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص ستاسې په خدمت کې. څنګه به تاو کړم درنه 2 لاسونه، جانانه نه لرم جوړه لاسونه. که د افغانانو یا پښتنو خبره کېږي نو ذهن ته به مو دا 2 پوښتنې حتمن راځي. اول غربت، بېوسي او ترڅنګ یې رواجونه. نه پوهېږم د وطن کومې بدبختۍ ته زړه وخورو. زلمي مو مرګونو او قچاقي لارو وخوړل او ترڅنګ پیغلې مو رواجونو. تصور یا فکر وکړئ، هغه انسان چې کلونه یې د ژوند سختي په خپلو مټو چلنج کړې وي او بیا لاسونه ونه لري څومره به سخته وي.
او تر ټولو بوږنونکې بیا دا ده چې د لاسو تر څنګ پښې ونه لري. نن د یو داسې ځوان د ژوند په اړه درته غږیږو چې تصور یې نشئ کولی. شهسوار هغه ځوان چې دلته به د ملګرو په بنډارونو کې سرلاری ګڼل کېده، مګر اوس د بل چا تکیه ته مجبور دی او بل څوک یې ځینې ضرورتونه رفع کوي. راځئ د شهسوار په ژوند به وغږیږو او شهسوار به وغږوو چې څه پرې تیر شول په دې مرګونو لارو کې. راځئ له موږ سره پاتې شئ. محفوظ کاکړ یم د مخلص صاحب په ملګرتیا. بیا هم په خیر راغلاست. په پیل کې مو چې کومې خبرې کولې د همدې ځوان شهسوار په اړه، دا چې په مرګونو لارو کې څه پرې تیر شول، هغه ناویلې کیسې چې په نورو خپرونو کې نه دي کړي، دلته به یې ترې واورو. نو شهسوار ته به مو هرکلی ووایو د ټولو ناستو ملګرو په اجازه، ستاسو په اجازه البته. شهسوار ستړي مه شئ. خیر اوسې، مننه. څنګه یې؟ ښه انشاءالله. ښه یم والا. بس ماشاءالله د تیر ځل نه دي دا ځل ښه فعال او ښه خوشحال وینم. والله بس ښه نو بس وخت یې تېرېږي، بس ښه بس هغه کومه مرستیا چې وه لږ دردونه هغې نه لږ په قلاره شوی یم، اوس ښه شوی یم. اوس دردونه لږ کم شوي؟ او دردونه یې کم شوي، بس اوس ښه یم. شهسوار له پیل راته وغږېږئ او داسې راته وغږېږه چې څه در باندې تیر شول، هغه صحنه ټوله راته ووایه. صحیح. بس پیل نه خو افغانستان نه بس چې تلم د مجبورۍ د لاسه تللی وم، ځکه چې له 12 نه فارغ شویم، څه داسې کار روزګار نه برابرېدو او پوهنتون وس هم نه درلوده. بس آخر بس مجبوره شوم چې کور نه سفر وکړم، لاړ شم خارج په تکل باندې. او چې کله زه ایران ته رسېدم، بس یو څه وخت ایران کې پاتې شوم، 8 میاشتې بعد د هغې کور سره مشوره کوله، زنګ مې ورته ووهلو چې داسې زه ځمه ترکیه ته، خو کور نه اجازه نه راکوله، خو ما مجبوره کړل او دلته یو بل نه پیسې قرض کړې، مال یې برابر کړې او زما د ترکیه خبره یې وکړه. او کله چې بیا زه مرز له ورسېدم، ما سره دې ځای نه ایران نه هم 3 ملګري، نورو 4 ملګري مرز کې، بس یو 20 ورځې ایسار و، بس د انټرنیټ د وجې ایسار و، ځکه چې ایران کې جنګ و، ایران او اسرائیلو، او زمونږ نه پامیل خبر و، نه مونږ دلته کوم قاچاقبر سره خبره کړې، نه هغه خبر و. خو مونږ د رابلدانو لاس کې هره شپه به ګیم ته ایستو او یو شپه بله شپې ډوډۍ راکوله. هو 3 ګیم یې راباندې وخلل، بل ګیم لا زمونږ ډه نه و، بس رابلدانو مجبوره کړو، په زور یې ویستلو. کله چې مونږ اوښتلو دیوال نه غړ 40 کسانو، د 40 کسانو کې بس داسې 10 نفر پورې اوښتي و، د 9 او 10 نفر پاتې وو، دا دې غاړه پاتې. مونږ چې څنګه واوښتو، بس مونږ یې ډزې وکړې، د 9 نفر چې و دې غاړه راله، مونږ 100 نفر چې و 11 نفر پورې وو، مونږ هغه غاړه واوښتو، مونږ خبر نه و، مونږ له ترکانو کمین نیولو، کمین کې وغورځېدو. او بعد د هغې سره 3 ورځې وو، بس صرف وخل یې راکول، نه ډوډۍ راکړه، نو چې اوبه راکول، هېڅ شی نو، صرف 3 ټیمه وخل به یې راکول، په ډانګو یې وخلو، په خپو په سرونو، بس ډېر بد چلن یې موږ سره کولو. بعد د 3 ورځو موږ له هملته وو چې زموږ نور یو بله ډله نیولې وه د افغانان، چې 15 نفر هغې کې وو، ټول یې یو ځای کړلو. په 3مه ورځ د شپې 11 بجې چې کله خوشي کولو، بس هلته یې پوسته کې ووخلو، ډېر بد وضعیت یې موږ سره وکړو. بیا چې کله 8 نفر خوشي کولو، دې کې بیا موږ نه جورابې مې ایستې او بوټان یې مې ایستل، نو داسې وه چې یو بانۍ نه یو پتلون یې راله پرېښی، نور هېڅ شی هم نه. خو بیا چې موږ واوره کله حرکت کولو ایران سیټ له، واورې پرتې وې 1 متر 1.5 متر واورې، چې سړی پکې سم نیم ښخېدو. خو زه موږ سره 8 نفرو کې چې وو، بس هلکان ډېر خوږ شوي وو، بس 5 موږ نه پاتې شول، او دا موږ 3 چې وو
دا روانو په لاره روانو بس دې کې دا دوه چې وو دا ما نه پاتې ورک شوي لاره کې دا ګرد رالی واوره شروع وه خو زه ځان له پاتې یم بیا زمونږ د دې ګیم یو دوه ملګري په ما برابر شول او رال بس هغې سره مشوره کوله بس کله هم چې حرکت کولو نو دې وخت کې تقریبا 8 ساعته په مونږ تېر شوي وو د لارې مزل کې پیاده رو خو دا دواړه هلکان چې دی ډېر وښلي مو بل مزل یې نه شو کولی خو همدې خبرو کې وو چې مونږ ځان له یو لاره پیدا کړو چې ځان وباسو دې وخت کې واوره شروع شوه را باندې او بادو سره او ګرد جوړ شولو کومه لاره چې مونږ پرې روانه لاره رانه ورکه شوه بره یو غونډۍ کې هغې کې ایسار شولو چې ایسار شولو بس شپه هم پکې تېره شوه نیمه ورځ هم سبا هم تېره شوه دا ما سره چې دا دوه ملګري وو د دې یخ کېدو ډېر بره په غونډۍ ناست بس واوره کې بس هملاستل خو دواړه مې نیولي وو غېږه کې که نه چې مونږ له ما له ویل چې ته په مونږ لاسونه واچوه چې زمونږ یخ ډېر کېږي دواړه مې نیولي وو غېږه کې خو تقریبا دا نیمه ورځ هم په مونږ یوه نیمه ورځ په مونږ تېره شوه مرز کې ملته غره کې بیا چې په مونږ رابلدان رالل او مونږ یې جي کړلو او خوابګال یې راوستو بیا ما سره چې د 2 نفر یو احمد په نوم هلک را سره چې هغه نور نه شو تللی خولې نه ځګونه روان او هغه هملته مړ شو نو بیا یو زوم او یو اسیم په نوم هلک و هغه چې رابلدانو راوستو خوابګاله چې راوستو دلته هم قاچاقبر سره رابطه وکړله چې داسې مونږ سره داسې کار شوی قاچاقبر رابلدانو لیل چې دا رخصت که هغې که برګه شي که تهران ته چې دی خوږ شوي دی خو دلته هم کور سره خبرې وکړلې بس کور کې هم فامیل والا ډېر وارخطا و زمونږ خو ځان هم اخر تهران ته راورسه تهران کې دلته په ډاکټرانو وګرځېدلو په ډاکټرانو نه اغوستلو او چې مونږ افغانان نه اخلو بعد د هغې نور څه لاره نه وه بس 3 ورځې مې تېرې هم کړې اسپتال کې خو نورو ملګرو احوال مې اغوستو کوم چې ما سره وو چې ټول 52 کسانو هغې کې 10 نفر مړه شوي او دا پاتې 22 نفر چې وو دا بس زما غوندې شوي لاسونه یې هم پړسېدلي او خپې هم پړسېدلې نو بیا ډاکټران هلته نه اغوستو بس علاج یې نه و بس افغانستان سفارت له لاړو هلته هغې سره م یو 3 ورځې تېرې کړې دا زمونږ د ګیم کسان چې وو بس هغې وله یو بل معلومات ورکړل هغه به م راوغوښتل سفارت له بس 14 کسان یې هلته جمع کړو مونږ یې افغانستان له راوړو بس یو شپه م هرات اسپتال کې راله بعد د هغې کابل له انتقال کړو 3 میاشتې والا زمونږ مخې له هرات له راغلي او کابل کې بس کم یو چې ډېر خراب و هغه یې ایسار کړل او تقریبا 9 نفر ایسار کړل او کم یو چې لږ خوږ و هغه یې رخصت کړل کورونو ته خو دا مونږ کم 9 نفر چې و دا یې 4 یو روغتون له ولګي 5 بل لا ولېږل او دې 5 کې چې و زه مو سره وم زما بیا لاسونه مو او خپې مې وې او هغه نور چې و بس د خپو پنجې وې خو زه یو 15 ورځې دلته تېرې کړې د ښه کېدو څه چانس نه و خو کله چې مونږ دلته څنګه اسپتال له نیسو یو څو ورځې بعد به زمونږ پلار او ورور سره مې خبره کړې چې د دې د خپو د رګونه او د لاسو رګونه چې دا سوځېدل دا ښه کېدو څه چانس نه لري خو زه یو څه وخت به ورکړم خو زه دوایي مې کوه یو میاشت مې تېره کړه کابل کې روغتون کې او بعد د هغې ښه کېدو څه چانس نه و بس خپې او لاسونه چې مې تور شوي او ویل چې دا لاړ شي یو میاشت وخت کور کې تېر کړه د درد دوایي راکلې وسه او که موږ نه چېرته خوا ننګرهار کې یا بل ځای کې غټ ډاکټرانو ته خپله وګرځه معلومات به له درکړي د دې لاسونو خپې خو ما له هسې نه ویل چې ستا لاسونه خپې به خطا کړي خو دلته ننګرهار کې هم په غټو ډاکټرانو وګرځېدو خو څه نتیجې نه ورکړله بس ویل چې ستا لاسونه خپې به خطا کېږي او زړه مې هم نه کېده بېرته عملیات له خو داسې مجبوره شوم چې دا بدن مې ټول میکروبي شو او خارښ را باندې ولګېدو نور څه لاره نه وه بېرته کابل ته لاړم هلته عملیات دغه نیولي وو مراسم نیول چې دغسې هلک راځي او د خپې هم قطع کوو لاسونه هم قطع کوو چې دې بدن میکروبي شوی بس په یو ورځ لاړم او په سبا سهار چې و بس عملیات یې راله وکړو خپې هم راله قطع کړو لاسونه هم قطع کړو پکې اول خو ډېره دردونکې وه
دغه کوم داستان یا کومې صحنې چې په تا پلاره کې تېرې شوي دي ډېر درد او ډېر تکلیف نور له دی نه یې در واخلی لیدونکو چې څومره سخته دي د مرګونې لارې هیله دا ده چې تاسو لاس ترې واخلئ اول دا راته ووایه چې له دې ځایه ایران ته تلې دغه د ایران سختۍ چې دې ولیدې بیا دې څنګه زړه ښه کړ ترکیې ته والا بس سختي خو بیخي زیاته وه ځکه زه په پاسپورټ هم تللی په پاسپورټ موږ هم همدونه په عذاب کړو چې 3 ورځې را باندې لاره کې یو فاټک کې تېرې کړلې اچولي وو یو اتاق کې اچولي بس ډوډۍ نه راکوله موږ ولیل موږ خو قانوني راغلي خو سختې بیخي ډېرې خو یو څه وخت مې ایران کې تېر کړو دا سختې مې د یاده وتې نو بیا هم اخوا د قاچاقي لارو له مړه ښه کړلو او چې کله بیا موږ مرز له رسېدو هغه اړه وختو ګیر شولو بیا موږ سره دا کار وشو ترکانو بس ډېر ظلم موږ سره وکړو بس داسې حل یې رسولي چې نور د ښه کېدو څه چانس هم نه خو ته خوشبخته ځکه یې چې بیرته ژوندی راستون شوې ډېر داسې کسان دي چې هم یې وجود له لاسه ورکړ هم نیمګړي او هم د دې تر څنګ له دنیا نه لاړل خوشبخته دلته یې چې راغلې او بیرته وطن ته راغلې اول خو دا چې په دې لارو ځینو ډېرې پیسې لګېږي ایران بیا پسې ترکیې د پیسې دې له کومه پیدا کړې او اوس هم در باندې پاتې که نه دا کیسه راته وکړه والا د پیسو خو چې زه ایران ته هم تلم ته مې یو ملګري نه قرض کړی وي یو څه وخت مې هلته تېر کړو بس د دې قرض همداسې پاتې شو او بل هلته د قاچاقبر سره چې کومه خبره ما کړې وه د هغې هغه برګشي حساب په ما پاتې شو تقریبا 1200 ډالر د هغې پاتې شول د ایران له چې تلم دا پاتې شول بیا چې کله افغانستان له زه راستنېدم دلته مې په ډاکټرانو ګرځېدم یعنې یو په اسمان ما 6,000 افغانۍ کولو او بیا عملیات شوم زه نو چې دا د عملیات او دا په اسمانونو دا څه چې ګرځېدم افغانستان کې یو بل نه مې قرض کولې او ما به خپل علاج کولو نو قرضونه چې دي بس اوس هم پاتې دي بس څوک یې غواړي او چا له وخت ورکوو بس کله له بهانه کوو چې یو میاشت بعد درکوم کله له یو چې یو څه وخت راله وګوره بس دې سبب باندې اوړو راوړو بس یو بهانه وله کوو تر دې دمه چا در سره مرسته کړې که نه ولې نه بس مرسته شوې داسې 1200 ډالر شوي دي بس یو اته نفرو چا 100 لېږي چا 50 یو ورورو زمونږ افغانی ورورو چې هم سعودي کې اوسېدو بس هغې راله برقي ویکچر اخیستی بس ډېر مشکلات هم په هغې خلي بس ځان له بې ګرځم راګرځم بس دغه مرستې شوي دي بس نور داسې خاص شی نه دي شوي بس نو هیوادوالو موږ تاسو ته هم پکار ده چې د همدې ځوان لاسنیوی وکړو مرسته ورسره وکړو د زموږ تاسې ایماني او وطني مسؤلیت دی وجداني مسؤلیت باید له ده سره مرسته وکړو او حق یې دی وطنوال مو دی شهسوار په دې لاره کې څه ډېر درته داسې سخت ول چې ډېر دې ځوروي والا بس سخت خو هغه و چې ځکه یوه نیمه میاشت ما مرز کې تېره کړې هلته را سره ملګري یو ځای شو هغه هم زمونږ د جلال آباد و بس 15-16 کسان و زمونږ د جلال آباد او هغه چې کله موږ بېرته واپسي کوله موږ نه لاره کې مړه شول ځکه چې هغوی پراته و منځ کې بس زه ناست وم بس هېڅ مې د وسه نه پوره کېدل بس هغه رانه مړ سخته دا وه بل سخته مې دا وه چې زه 1 متر واوره کې ښخ وم او د خپل وطن ارمان هم کوو چې یا به روغ لاړ شم یا به روغ لاړ نه شم بس دا سختې را باندې ډېرې تېرې شوي او نور موږ خپله هماغه زموږ افغان نورونه وو چې په همدې قاچاقي لارو زړه ښه کلی تلي وو هغه موږ خپله ولیدل چې نیم وو نیم به نه و چا به سر نه و چا به خپې نه وي چا به لاس نه خو واورو خراب کړي او هملته واورو کې پراته وو یعنې ډېرې سختې مو ولیدې چې هغه هېڅکله زموږ د یاده ونه وځي بس هغه وخت چې رایاد شي بس ماغه هلکان او ماغه ملګري مې سترګو ته ودرېږي د تاسو ته چې ګیم درکړو یو وار نه څو ځلې فکر کوم 10 ځلې ګیم درکړی و که نه ګیمونه هم ډېر وخل بس کله به دیوال له ورسېدو اسمان به راباندې شین شو کله به نیمې لارې له راغوستو بیا به یې روان کړو درو کې به یې کېنولي وو پلاستیکونه به یې راباندې اچولي واورې به شروع وي یعنې ګیمونه هم ډېر وخلي وو دا په کوم ګیم چې موږ سره
دغسې چلن کېدو بس دې ګیم له موږ نور زړه نه ښه کوو، نه دلته زموږ فامیل خبر انټرنیټ هم قطع نه زموږ دا قاچاقبر خبرو او رابلدانو ماغه زموږ افغانانو بس داسې هلکان موږ سره چې خپې ماتې وي بیا یې په زور یې ګیم له مجبوره کړل، ویې وهل او په زور یې ویستل. نو دې ګیم له مړه نه و خو قاچاقبران او د هغې ځې رابلدان، ځکه زموږ د دې قاچاقبر خبر نه و چا چې موږ سره خبره کړې هغې به ویلې موږ دا وی نه پېژنو، خو بد چلن بیا راڅخه ووهلو او په زور یې ایستلو، ګیم له یې بیا ایستو. کله یې په دې ګیم ایستو بس موږ سره دغه کار وشو، رڼا ورځ باندې اچولو او ګیر شولو. دا تاسو ته چې ګیمونه درکول مخکې له ګیم څخه یې پیسې در څخه اخیستې وي، هدف ته هم نه یاستئ رسېدلي؟ بس رابلدانو بس داسې خلکو باندې بیا موږ غوښتو چې موږ نه هغه خپل موبایل یې واخیست، هغه بیا خرڅولی و، خپله به وله چی نه راتلل، ځکه چې دا زموږ افغانانو رابلدان موږ پکې ډېر پېژندل، څه د جلال آباد او څه کابل نه، بس پیسې به هم رانه په زور اخیستې او موبایل یې خو رانه اخیستې او نور بس چا به لږه خبره وکړه بس ډایرکټ به یې ګزار پې کولو، خو هېڅ ښه چلن یې موږ سره نه کول او یو شپه او بله شپه به یې صرف وریجې راله راکولې، نور هېڅ شي هم نه. بس تقریبا 20-21 ورځې موږ دغسې سخت حالات تېر کړو، یعنې وچه ډوډۍ پکې موږ 12-14 ورځې وخوړله، صرف وچه ډوډۍ به هم خوړه، اوبو کې به هم پاڅوله خوړله به، نو سخت یې بیخي ډېرې دي په قاچاقي لارو. دا تا سره چې کوم ملګري ول په دې کې څو دانې بچه ژوندي راغلل؟ والله کله چې مونږ خوابګاله زه ورسېدم او زمونږ دا کسان چې بېرته ټولوله یا بېرته یو ځله کول، نو ما هغه 250 کسانو کې چې وبه داسې 20 کسانو پورې وکړو، 19 کسانو چې زما غوندې شوي وو که نه، د چا لاسونه رغ شوي، د چا صرف خپې شوي او د چا صرف، یعنې د 250 کسانو کې ما داسې 20 کسان ولیدل چې راغلي وو او د پاتو نه چې موږ خبر شولو بس هغه مړه شوي وو، بیا موږ رابلد ویل که ستاسو پکې څه تره زوی یا څه نږدې خپلې راشئ ویې ګورئ، نو بیا هغې هلته مال کلي کې واورې لاندې ښخ کړل او کور سره یې رابطه وله کوله یا قاچاقبر سره د دې ځای او خبره یې کوله، نو بیا یې هغه افغانستان له انتقالول، ځکه چې هغه کوم ملګری چې ما سره مړ شوی هغې به یې 15 ورځې بعد راوستلو او ښخ یې کړو. څومره دردونکې ده، ډېره سخته ده، پردی وطن، پردي ماښامونه او هلته نه شتون د خپلو هیوادوالو، بېوسي، مرګ او تنده، لوږه څومره به سخته وي. په هر حال بیا چې کله ایران ته راغلې همالته څومره وخت وې؟ ایران کې بس سهار چې کله زه راورسېدم شپه مې وکړله، بس یو ملګری مې را سره و، بس ما سره ایران کې لږ وخت تېر کړی و، هغې روان کړم روغتون ته، بس هر یو روغتون له بتلو بس ډاکټرانو به ویل چې موږ افغانان نه اخلو، یعنې ټوله ورځ وګرځېدو، ماښام کې چې وړوکی غوندې روغتون پیدا شو، هغه هم پیسې په زور هم ځان پکې داخل کړو، 3 ورځې بستر هم صرف درد ګولۍ راکولې، هره شپه به یې رانه داسې 20,000 افغانۍ اخیستلې، نو 3 شپې مې وکړې خو څه علاج مې هلته نه کېدو، بس هغه ډاکټرانو باندې مې وګرځېدم، هغې وویل موږ افغانان نه اخلو، بیخي بس چا له بیا کتل نه، بس مجبوره شوم چې افغانستان سفارت له لاړم او هغې افغانستان ته ولېږلم. افغانستان ته چې کله راولېږلې بیا کوم روغتون ته لاړې، چېرته وې؟ افغانستان له کله چې زمیني موږ را انتقال کړو هرات له رالو، هرات کې روغتون کې مې یو شپه وکړله، هغې ځینې یو سړی رالی، بس 3 میاشتې سره یې رابطه وکړله، 3 میاشتې والا بیا موږ له موټر ونیولو، کابل امنیت شفاخانې ته یې موږ انتقال کړو، بس دې کې زموږ عملیات هم وشولو، هغه عملیات نه مخکې څه تداوي هغه هم وشوله، بس همدې روغتون له انتقال کړو موږ. همالته هرات کې څو ورځې وې؟ هرات کې یو ورځ پاتې وم، بس هغې نه بعد کابل له انتقال کړم. کابل کې بیا څومره وخت وی؟ کابل کې تقریبا داسې وه چې 1.5 میاشت وم روغتون کې، ځکه چې 1 میاشت چې لاسونه او خپې هغه وخت کې وي صرف تورې شوي وي خو کار مار یې نه کولو، 1 میاشت مې تېره کړله، بیا رالم 1 میاشت مې کور کې تېره کړل، دا به ډاکټرانو وګرځم، بیا چې لاړم کله عملیات له تلمه بس 15 ورځې مې نورې تېرې کړلې.
عملیات کې مالته عملیات کې او بعد عملیات یې یو څه وخت مې تېر کړو بس دا دردونه چې مې لږ ښه شول دا پټۍ مټۍ لږ کړې نو بیا کور ته راغلم. کله چې دلته وطن ته راغلی او مور دې ولیده، مور دې څه احساس درلوده؟ د نیمګړي وجود ته دې په ژړا شوه او یا که ستا بیرته راتګ ته خوشحاله وه؟ والا چې کله زما عملیات وشو رالم ولا کې زمونږ فامیل چې و ټول خفه و، کاکاګان مې او سترونه چې مې ټول خفه و، مور مې خپله ډېره خفه و، خویندې مې بس ژړلې. بس یو ورځ چې مې تېره کړه په سبا باندې بس هغې هم لږ خو بس ما ولا ډاډګرنه ورکړه مېل څه چې قسمت کې مېل ما هلته ډېرې سختۍ لیدلې مېل ډېر نفر رانه مړه شوي خو بیا مې شکر ایستو چې په دې حالاته مې او روغ جوړ خپل وطن له راغلی ډېره خوشحاله وم. بلکل او خپله به دې هم همدا احساس درلوده چې زه شکر چې ژوندی خو راغلم؟ بلکل او ما خو اول خپل ځان دغه کوم یا به مې خپې بچ کېږي یا به مې لاسونه بچ کېږي خو بس وخت په تېرېدو بس نتیجه نه ورکړه، لاسونه مې قطع شول او خپې مې قطع شوې نو اوس هم ډېر شکر وباسم چې خپل وطن له روغ راغلی یم په دې عالم اوس ډېر شکر وباسم ځکه چې ما هلته ډېرې سختې لیدلې یعنې خدای نه کړه چې هلته مړ شوی وم بس مړی ژوندی به مې ورکو بس هم فامیل په ستونزو کې او په لټه کې او موږ به هلته مړه وو غرونو کې به پراته وو. اوس زه ډېر شکر وباسم چې روغ جوړ اوس هم لا روغ یم او ویکچر کې ګرځم او اوس هم ژوند نه ډېر خوشحال یم. د وطن ژوند نه پیدا کېږي، دلته که سپوره وي که لمده وي او که وچه وي همدلته یې وخورئ او همدلته وګرځئ. روزګار په خپله پیدا کړئ ځان ته، کار همت دومره تکلیفونه چې تاسو په لاره تېروئ په دې مرګونو لارو یعنې که دومره تکلیف د هغې اندازې تکلیف تاسو نیم دلته وکاږئ نو یو ښه ژوند او هوسا ژوند به ولرئ. نه پوهېږم څنګه مو زړه کېږي د مرګونو لارو ته. له تاسو ځوانانو عبرت واخئ، رک روغ لاړه، دلته به یې د ژوند ډېرې سختې تنا په خپلو مټو چلنجولې خو مګر اوس د بل چا وږې ته اړ دی. خو د ښه بخته دا به ووایم چې بیرته ژوندی راستون شو به څومره سخته وي چې ډېر ځوانان لاړل هملته یې خپل وجودونه له لاسه ورکړل او د دې تر څنګ مړی او ژوندی ورک شول. پردي خاوره کې هملته لیوانو وخوړل په اصطلاح او دلته بیرته راستانه نه شول. خو شهسوار بیا هم بختور و چې خپل وطن ته راستون شو او دا دی اوس ماشاءالله ژوند کوي او هیوادوال هم ورسره ولاړ دي. شهسوار مرګونې لارې خو دې تجربه کړې، تېرې دې کړې، وطن ته راغلی. اوس دلته د دې ژوند په اړه راته وغږېږه. ماشاءالله اوس دې لږ څه کاروبار ته لاس اچولی او د دې تر څنګ له ښه بخته باید دا ووایو چې ځینو هیوادوالو یا وطني ځوانانو چې وطني احساس یې خالي دی هغه دې په نوم ټورنمنټ نومولی دی او ګټه به هم تا ته ځي. دغه د دغې ژوند چې دلته دې اوس پیل کړی دی دغې په باره راته وغږېږه. بس ښه دی ژوند روان داسې یو وړوکی غوندې دوکان هم جوړ کړی بره سړک په غاړې دا اوس دا 2 ورځې کېږي بس ښه سهار کې ځم همالته ناست یم بس ساعت مې تېرېږي هغه کوم فکر چې به ما خپل لاسونه خپله کوو بس هغه فکر بس بر هلکان هم راځي هغې سره هم ناست یم بس ساعت مې تېرېده ذهن مې بدلي او بل ټورنمنټ جوړ شوی بلکل بس ما زمونږ کلیوالا دی او نور څه ځوانان یو ځای شوي بس زما په نوم یې ټورنمنټ جوړ کړی بس زه ترې ډېر خوشحاله یم بس اوس هم ځان بیخي نیمګړی نه حسابم ځکه چې اوس هم را سره سپین ږیري او ځوانان ټول را سره ملاتړ کوي او ولاړ دي نو زه دې نه ډېر خوشحاله یم. نیمګړی خو باید ځان حساب نه کړې، ټول افغانان در سره دي، ټول افغانان یعنې فکر وکړه چې دومره وطني ښکلي او با احساسه ځوانان دي چې ستا په نوم ټورنمنټ نوموي نو فکر وکړه چې ته نیمګړی نه یې، پوره یې او له هر څه نه پوره یې، له احساس نه پوره یې، له وجوده پوره یې او له دې تر څنګ له هغه خپلو کړنو پوره یې نو د همدې لپاره ستا په نوم ټورنمنټ هم ونوموه او د همغې ګټه به هم تا ته راځي. او بلکل بس زه ترې ډېر خوشحاله یم او ټورنمنټ جوړ شوی دی بس زمونږ به ورسره ساعت هم تېر او زمونږ نور افغانان وروڼه به زمونږ ملاتړ هم کوي نو دې ټورنمنټ نه زه ډېر خوشحاله یم چې جوړ شوی دی. دا چې اوس دې داسې کوچنی کاروبار شروع کړی، دوکان دې شروع کړی دی، همالته ناست دی، دا به له خیره پسې غځېږي دا کار؟
والا انشاءالله غزیږي به ځکه چې ټول 2 ورځې کېږي بس وړوکی غوندې دوکان هم جوړ کړی بس ښه دی ګاډو والا تېرېږي بس کته کېږي پښتنه مې هم کوي بس وایي چې موږ په میډیا لیدلی بس ډېر خوشحاله شي زه په دې ژوند مې شکر وباسه یعنې ډېر ساعت هم تېرې وخت په تېرېدو سره به انشاءالله دوکان به هم غټ شي او زمونږ به مو سره ساعت تېري را ذهن به مو سره لږ بدلي یعنې ځان ته به هم پام نه وي هغسې د لاسونو خپله به نه ځوري نو ډېر خوشحاله یم بس سهار ځم او ماښام راځم څوک شته در سره بل دوکان کې دوکان کې را سره شته و بس یو بل وړوکی ورور مې دی بس هغه را سره ناست وي بس زه له وکچر کې ناست یم او هغه چې بس څوک چې ودرېږي هغې له بس سامان ورکوي بس هغه را سره وي څومره ښه دی اوس دا دی د تنهایي احساس هم نه کوي روغ انسانان هغه چې په وجود باندې روغ دي هغوی تنهایي احساس کوي ځان نیمګړی احساسوي او ډېر عذابونه لوبوي مګر ته سره له داسې ستونزو بیا هم ځان تنها نه حسابوي او خوشبخته ژوند لري له دې نه بختور انسان شته نه والا نشته بس اوس هم ځان زه پوره حسابم ځکه چې اوس هم راله ډېر وروسته نور ژوند ډېر پاتې دی نو زه بس دا احساس نه کوم بس نیمګړی احساس زه نه کوم اوس هم زه ډېر خوشحاله یم شکر وباسم اوس هم هغسې پخواني غوندې ځان داسې روغ جوړ حسابوم چې زه روغ یم اوس هم ښه شهسوار مخکې مو د ټورنمنټ یادوري وکړه چا جوړ کړی بس ټورنامنټ چې دی خوا کې مې ناست دی خپلوان هم راځي دې ټورنامنټ جوړ کړی دی بس دا ښه دی چې څنګ کې مو دی او بالکل خپلوان هم دی دلته کور یې موږ سره یو ځای دی ډېر ته خوشحاله ټورنامنټ یې جوړ کړی او نن انشاءالله څه مراسم یې ترسره کېږي او نن اولنۍ لوبه هم پکې کېږي بس ډېر ته خوشحاله یم ښه دې ځوان جوړ کړی ټورنمنټ او بالکل ډېر جوړ کړی دی له ده سره به وغږېږو سلامونه ستړي مه شئ السلام علیکم وروره ښه کله خیر اوسي ډېره مننه نوم مبارک نوم مې شفیع الله دی صفی الله تخلص خاکسار خاکسار صاحب څه رقم چې د تخلص ته همداسې خاکساري دې موښوده او وطني مینه دې موښوده چې د شهسوار په نوم د ټورنمنټ جوړ کړی دغه احساس څنګه درغی دا خو دغه سید جمال الدین لیسا کې زموږ د مرکزي ښېوې او د شامل ترمنځ د فاینل و ډاکټر ناکامرا په نوم باندې ټورنمنټ و فاینل لوبه دا ما هلته ولیدلو داسې د لرې نه دا خو ما دلته لیدلی و لاندې په دې زموږ د کلي دی زه خپله هم د دغې د کلي یم ډېر ښایسته کرکټ خپله دی کوو نو دا چې ما د سایکل کې ولیدو دا ویلچر کې دا ناستو ډېره زیاته خوشحالي کوله چې داسې مې ورته وکتل سترګې مې ډکې ډکې شولې ما دغه شهسوار زموږ په دې کلي کې معلوم دی په دې ټوله ښېوې ولسوالۍ کې معلوم دی چې په دې خپو دې لاسونو کې د ډېر زور و کرکټ یې کوو د خپل هم کوو خپله خبره عکسونه یې شته په دې ټیم کې خو زما په دې خپل زړه کې راونیوله چې یاره زه یو څه به زه کوم خو زه لږ په ښار کې رابند وم چې د ښار کارونه نه راخلاص شوم د ښېوې ولسوالۍ نه زه 3 کاله لرې وم چې راخلاص شوم په اول قدم باندې چې د خپل توکل بابا لیسې ته لاړم د دې په نوم مې چې کوم ځای کې ټورنمنټ جوړ کړی نو دې میدان ته چې مې داسې وکتل نو ما ویل شهسوار په نوم باندې باید زه ټورنمنټ اعلان کړم نه چا سره مشوره نه ښه نه بد دا هم 2 ورځې بعد مې خبر کړو نو ټورنمنټ مې اعلان کړو اعلان مې کړو دې نه بعد خو زموږ کمیټه شته ماشاءالله حاجي صاحب تورېلی په راز کې نور مشران شته دی بعد د هغې نه مې ویل ما زه دغه رنګې په احساساتو جذبه کې رالم چې ما لا شهسوار هم نه دی خبر کړی چې زه ستا په نوم باندې یو ټورنمنټ اعلانوم بعد د هغې نه مې خبر هغې سره شریکه کړه بیا شهسوار خواته رالم ما وروره ما ستا په نوم باندې ما یو ټورنمنټ په مخ اچولی دی نو دغه احساس سره و دا به دغه د ښېوې لوبډلې وي یوازې د ښېوې ولسوالۍ دا د 15 کریو لوبغاړي دي یوازې د ښېوې ولسوالۍ بهرني لوبغاړي پکې نشته دی دا به دا راته وایي چې د دې پیس به څومره وي هغه انټري به څومره وي او ټولې به شهسوار ته ځي د دې پیس داسې اکثره ټیمونه خو پکې داسې دي لکه دغه کلیوال دي ټول دغه رنګې غریب و غربا دومره چې دغه خلک پکې نشته او بیا کرکټي چې وي د هغې نه دغه عمره تمه نه کېږي ځکه چې ما 22 کاله کرکټ په دغې عمر کې وکړو د کرکټیانو ژوند راته معلوم وي خو چې څه راغونډېږي نو زموږ د کمیټې مشر چې حاجي صاحب تورېلی دی دې په لاس باندې به دې ته ورکړل کېږي او باقي دغه د ټورنمنټ چې کم مصارف دی
کم میلمانه کم دغه راځي لکه دغه نن ورځ افتتاح چې دا مې په همدغه ټیمونو باندې اچولی دی. د دې نه علاوه چې څه کېږي نو هغه به شهسوار ته ورکړل کېږي لاس په لاس باندې. څو لوبډلې دي په دې کې؟ یاره غالبا 14 لوبډلې به برابرې شي. 14 لوبډلې. 14 لوبډلې به برابرې شي. هغه د لوبډلې لوبغاړي که زما هغه اوري او موږ ویني نو هیله دا ده چې انټري کې لږ ډېرې پیسې ورکړئ. شهسوار ته ځي په 100-200 هېڅ ځوان کم نه راځي. که زموږ تاسې له جوبه 100 یا 200 افغانۍ ډېرې ځي موږ ته به هېڅ نه وي، خو د شهسوار لپاره ډېر شی دی. او له تا به هم ډېره مننه وکړو چې داسې یو احساس درغی. خیر اوسې، مننه، خوشحاله اوسې. ولې نه؟ چې د وطن او وطنوالي حساب کې نو باید همدغه رنګې مینه وکړي. شهسوار موږ ته مه قرنګېدی لکه څنګه چې پخوا و. په همدې خاطر باندې هم دغه ټورنمنټ په لاره واچو چې د شهسوار ته یو خوشحالي ورکړو. که نور سم د وسې نه کېږي نو دغه خوشحالي ورکوی شو. د شهسوار هغه وړتیا لا هم پاتې ده، د ده احساس پاتې دی، د ده وطنواله مینه پاتې ده، دی لا اوس هم شته. شهسوار نیمګړی نه دی او د دې ترڅنګ نور به هم په آینده کې پلان وي د ده په نوم ټورنمنټو ته؟ یاره انشاءالله چې همداسې دې نه بعد مې پروګرام نیولی دی چې د والیبال ټورنمنټ د دې په نوم باندې واچوم. د سپورټ نور اړخونه هم راونیسئ. شته یعنې په همدغه کې په دغه ټورنمنټ کې د ښوي ولسوالۍ چې څه سپورټ میدان دي دغه ټول ما دې ټورنمنټ ته راغونډ کړي، نه یوازې کرکټي. په دې کې به د زیبایي اندام راځي، د تکواندو به راځي، د بوکس به راځي. عمومي دا ټول ورزشکاران ما د شهسوار په خاطر باندې دغه ټورنمنټ ته راغونډ کړي دي. او چې په دې ټورنمنټ کې دا ټول تېنه خوند والي او بیا شهسوار تېنه ډېر خوند والي. شهسوار په دغه باندې شهسوار به هلته شتون ولري. بالکل شهسوار به پکې ټول نه مخکې ناست دي. بیا هم ډېره مننه. ته به هیوادوالو ته یو ښکلی پیغام ورکړې. بس په هیوادوالو باندې مې دغه غږ دی چې دغه ځوان خو تاسو خپله یې نه یي چې دغه اوس دستي دپاره سهار مې د دې پلار سره خبرې وکړلې. بېچاره په باټۍ کې ګرو دی، باټۍ کې ګرو دی. په همدې خاطر باندې چې یو څه پیدا کړي او دغه د زوی علاج پرې وکړي، خو په بټیو کې د زوی علاج نه کېږي. په ټولو تجارانو دغه زموږ د ښوي ولسوالۍ کم پیسهدار خلک چې دي لږ لږ چې راجمع کړي د شهسوار علاج پرې کېږي چې دې ته هم خپې ولګېږي هم پې لاسونه ولګېږي. ډېره مننه. خیر اوسې، خوشحاله اوسې. داسې ځوانان دې ډېر شي. یو احساس ورغی د ټورنمنټ په نوم، ټورنمنټ یې پیل کړ او د ټورنمنټ ټوله ګټه به همدې شهسوار ته ځي. که موږ داسې فکر وکړو او صحیح معنا وطنی فکر ولرو، ملي فکر ولرو، شهسوار د ټول افغانستان دی او د ټولو افغانانو په نوم یادېږي. دا ټورنمنټ به د همدې ښوی پورې مربوط نه وي. دا ټورنمنټ د هیواد په هره څنډه کې د شهسوار په نوم تاسو نیولی شئ. خو که صحیح احساس در سره وي نو له همغه ځایه شهسوار ته رالیږلی شئ. که د هیواد هر ډاګ وي، که د هیواد په هره صحرا کې تاسو ټورنمنټ نیسئ، مهمه نه ده که باغلان دی، که کندوز دی، که خوست دی، که فریاب دی، که هر ولایت دی، هلته ټورنمنټ نیولی شئ او د شهسوار شمېره موږ هلته ښکته درته لیکو. له همغه ځای څخه د شهسوار سره په اړیکه کېدلی شئ او ګټه یې همده ته رالیږلی شئ. موږ شهسوار سره شته یو، له ده سره به هم یو څو خبرې وروسته لرو. شهسوار څنګه مو خوښه ده چې د حاجي صاحب سره یو څو خبرې ولرو؟ بالکل بس خوښه مې ده سره حاجي صاحب هم سره خپل خبرې شریکې کړي چې څه وایي ده نو کولی شي چې خبرې ورسره وکړي. کورا ده. مننه. ښه حاجي صاحب ستړي مه شئ. جنې اوسئ، تاسو په خیر راغلئ. ستاسو د لارې لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه، نیکې هیلې. دا چې تکلیف هم کړی راغلي یاستئ او زموږ د وطنۍ ډیوې ته هر وخت دپاره راشئ او هر وخت دپاره زموږ دروازې ستاسو غوندې خلکو په مخ خلاصې دي. ډېره مننه. حاجي صاحب د راتګ احسان موږ په تاسې نه بارو. دا مو خپل افغاني او د دې ترڅنګ انساني مسؤلیت و او وموکه. شهسوار زموږ دی، د ټول افغانستان دی او حق یې جوړېده چې باید راغلی وای. بیا به راځو، بیا به راځو، یوازې د یو ځل نه. حاجي صاحب د شهسوار د ژوند په اړه راته وغږېږه. شهسوار له دې ځایه رک روغ لاړ او لا خوا نیمګړی راستون شو. دا ټوله کیسه راته وکړه چې دی اوس په کومو سختیو کې دی. دا ډېر شیان خو اورېدونکو لیدونکو د شهسوار د خولې نه واورېدل او واقعا دا ډېر یو دردونکې ده. د ده درد هغه چا ته رسېږي چې صرف دغه کلیپ ویني او دا چې د چا د کور یو وزوه زوی ورور
دا په دغسې سختو تنګو کې ځي بیرته راځي او ډېر تعداد خلک چې لاړلي او بیرته رانغلل نو دا واقعا ډېر دردونکې ده. شهسوار باره کې به دونه درته ویم چې د هغه ځوانو چې په ځوانانو کې داسې یو ځوان و چې په دې کرکټ میدان کې موږ لیدو، دا په بالنګ کې دا په بیټنګ کې د چاته تن نه ایښودو. که کله به هم دا لوبډلې ته راننوتو نو د 10 لوبغاړو به افتخار کوو چې شهسوار موږ سره ولاړ دی، موږ به لوبه ګټو. او دا بدبختي او دا سختې تنګې دغه حالات بدبختیانې د افغانستان عمومي دي. نو دا بیچاره چې په دغسې حالات کې 10م صنف یې ولوستو، دغه ځوان دپاره پکار و چې دا نور زده کړه مخکې ویسي، خو غریبي بېوسي دونه اندازې ته زیاته شوه چې دا مجبوره شو چې قاچاقي د لارې لاړ شي. اول ته داسې به هم نه وي چې ده به اورېدلي نه وي، دردونکې قصې به یې نه وي لیدلي، خو مجبوریت ډېر بد شی دی. کله چې دا ځي هلته او دنه دا ما درته مخکې یادونه کړه ډېر سخته خبره ده چې دا ځي هلته دنه ملګري پاتې کېږي او مړه کېږي، مړی نه درکه کېږي او دا بیرته راځي. دا بدن کې دا 4 عضوې دي چې دا ډېر فعالیت کوي او د 2 خپې 2 لاسونه دواړه د منځه ځي او تنه اوسېږي. دا ډېره سخته خبره ده، خو بیرته د خوشحالۍ د افتخار او د خوشبختۍ ځای دا دی چې شهسوار بیرته موږ ته ژوندی راځي او خپل مور پلار ته راځي او ما د مور په غېږه کې او د پلار په غېږه کې خپل ژوند شپې او ورځې تېروي. مخته یې وړي. ای صاحب دی چې له دې ځایه رک روغته او لا خوا نیمګړی راغه، چېرته دې ولید او څنګه احساس یې درلوده؟ ته یقین وکړه چې کله په تلویزیون باندې دغه پروګرام ته دوی واچول شو ما شهسوار ونه پېژانده. ما یقین دی وشو چې ونه پېژاندو چې دا هغه شهسوار دی. کله چې مې نوم مو واورېدو، کله چې زه په دغه شلمه چې دا خو هغه شهسوار دی چې زموږ د وطن زموږ د ولسوالۍ زما کلیوال دی، نو هغه ډېر زیات دردونکې وه، ډېره سخته وه، ډېره دغه وه. نو کله چې دا راغې موږ ولیدو دلته هغه حالت د ده داسې و چې ډېر زیات سخت تکلیف او دغه و. خو همیش ورته د ځوانان نه خوشحاله په دي چې دوی ورته ډاډ ورکوو چې موږ درسره یو په هر بخش کې او وخت نا وخت دغه ډیرې ته د خپل پخواني انډیوالان دا خلک راځي او د سره کینی او دغه خپل د دغه ذهن خوشحاله ساتي. من ناجي صاحب دا راته وایه چې شهسوار سره مرستې شوي نه دي شوي او اوس هم اورېدلي مې دي چې ډېر قرضداری دی، پلار یې هم ډېرې په اصطلاح باندې سختۍ چې تېرې کړې د قاچاقبر د دې تر څنګ کومه درملنه یې چې وکړه ډېر قرضداری شو. داسې دی چې دغه کوم کومکونه چې شوي دي دته به موږ ډېر عادي کومک وو او دا یعنې نه شتونکي دي. زما فقط د ستاسو د دې د لارې د یوټیوب چینل د لارې زما 2 میسیجه دي. اولنی میسیج مې هغه دی، هغه پلار ورونه هغه د کور مشرانو ته دا میسیج دی چې خپل ګلالي بچیان په دغه لارې قرباني کوئ ما بس دی. نو موږ خپله دا خبره ویلې ده چې وچه ډوډۍ دي وي ناوې دي وي خو سوله دي. نو نن زموږ په وطن کې سوله ده. د ولږې نه تاسو ډېر ډېرو ته لاړ شئ څوک نه دی مړ شوی. نو دغسې ځوانان نور د ده مه قرباني کوئ. دی ذهنیت بدل کوي، دی کاروبار. زه خپله د 15 کالو 16 کالو دوکاندار یم، خو یو ورځ مې بله ورځ نه ښیي. نو کوشش وکړئ دغه مشران ته یم چې دغسې ځوانان تاسې مختلف بخشونه دي د تجارت، حرفوي زده کړې دي، دی ته جلب کوي، دی ته واڅوئ. تجارت دی، نجاري ده، فلزکاري ده، بل دي بل دي بل دي، خو دغه د خارج د لارو نه دا منې کوي. آینده کې به بل شهسوار موږ ته نه پیدا کېږي. او همدغه څه چې شوي همدغه موږ دلته یو شهسوار نه یو، موږ په ټول افغانستان کې ډېر شهسوار پیدا کړي. چا نه پیدا کړي؟ خپل د پلار د ورونو نه د نه پیدا کړي چې دی
په غیر دغه لارو باندې قاچاقي لارو باندې خارج ته لیږلي دي. اول ته قاچاقبر په خبره دغه میسج عمومي دی ټولو خلکو ته چې قاچاقبر هغه فریبکاره هغه دروغجن سړی دی چې هغه تا ته څه وایي هغه حقیقت نه دی. تاسو د شاسوار د خولې خبرې واورېدل چې شو ورځ کې د وچه ډوډۍ ټکولې وریجې خوړلي، یعنی هغه یو خبره مدباري نه ده. هغه چې تا ته وایي هغه حقیقت نه دی. هغه څه قسم ظلم چې د هغه په وسه یې هغه تاسو سره کوي. داسې په سلګونو کسانو خواته موږ تللي هغه ټول هم دغه خبره کوي. هغه صرف هدف پیسه کې دی، هغه ستا د ژوند پروا نه لري، ستا د دغه پروا نه لري. نو موږ بیا دغه خبره دغه کوو چې کوشش وکړي چې قاچاقبر څه ته وایي دغه تعریف باید دې سړی پوه شي. په دغه معنا باید سړی ځان پوه چې قاچاقبر څه ته وایي. انسان وژونکی. نو د انسان قاچاقبر د انسان وژونکی شو چې انسانان په لاره کې وژني، انسانان نیمګړي کوي دغه کوي. نو دغه میسج مې ټولو ته دی چې کوشش وکړئ خپل بچیان خپل دغه نور قاچاقي د لارو مه لیږئ بار ته. او په دویم قدم کې تاسو د مرسته خبره وکړه. زما عمومي په ټولو باندې هغه کسان چې خپله د خیوې ولسوالۍ کسان دي په خارج کې په قاچاقو لارې تللی دي، شکر الحمدلله خپل هدف ته رسېدلي، نن په کار لګېدلي. دغه غږ مې خاص و خاص په هغه خلکو دی چې شاسوار قرضدار دی. دا قرض دلته نه خلاصېږي، دا نیمګړی دی، دا دیاړي نشي کولی. د دپاره یو دکان دی، دا به دونه وي چې د ذهن به دغه وي، مګر دغه قرضونه په دغه پیسو نه خلاصېږي. تاسو کوشش وکړئ ډېر زیات په میاشت کې یو ورځ د شاسوار د خاطره وقف کړئ. د یو ورځې مزدوري تاسو شاسوار ته ولېږئ. او عمومي په ټول افغانستان باندې دا غږ دی که د چا وسه کېږي د چا دغه بحران نه څنګه کولی شو چې موږ شاسوار راجیب کړو او دغه قرضونه خلاص کړو او د دغه یو دغه خو موږ کولی شو چې دا بار یې موږ په اوږو واخلو. نو د شاسوار لمبر چې دی په دې یوټیوب چینل باندې په سکرین باندې لیکلی، مستقیما خپله شاسوار سره خبرې وکړئ، ده ته پیسې حواله کوي. بله خبره به دی چې زه به دغه د ټورنمنټ په دوران کې شخصا زه 1200 دکانونه د خیوې بازار دي چې زه به یو صندوق جوړوم، د شاسوار عکس په پې لګوم، خپله به دکان په دکان ګرځم او د شاسوار دپاره به مرسته ټول مو ټورنمنټ دغه ته به یې راوړم او شاسوار ته به یې سپارم. څومره عالی احساس، څومره خوندور احساس. ډېره مننه حاجي صاحب چې دومره خوندور احساس لري او دومره عالی احساس لري. ژوندي اوسئ، مننه تاسو نه هم کوم وعده. په وروستیو کې حاجي صاحب څه خو دې په زړه نه وي پاتې لیدونکو ته؟ نه، بس همدغه خبره مې دغه ده چې بیا بار بار اعلانوم، بار بار وایم چې کوشش کوي چې خپل بچیان قاچاقي لارو باندې مه لیږئ دغه ته. مننه حاجي صاحب، کور آباد. ژوندي اوسئ، مننه، کور ودان چې موږ سره وخت تېر کړو. مننه. د حاجي صاحب خبرې به مو اورېدلې وي. د درک کړله د یو کلیوال، د یو وراره او د یو خپل درد یې ولیده. هغه د درد خبرې به تاسو خپله احساس کړي وي چې څومره درد په ده تېرېږي. همداس ټول ته همدا پیغام ورکړ چې په خپلو اولادونو رحم وکړئ، په خپلو زامنو، اولادونو او د دې ترڅنګ په خپلو ورونو مه یې لیږئ، همدې مرګونو لارو ته یې مه تشویقوئ. او بل د دې ترڅنګ یو بله خبره یې په ټولو افغانانو غږ وکړ چې د شاسوار دا ستونزې دلته په دې ځای کې نه حل کېږي. پلار مبارک یې په بټۍ کې هلته مزدور دی، نو په هغه به څه وکړي؟ په هغه به د خپل کور ضرورتونه، خپل ضرورتونه د شاسوار او که د شاسوار قرض حل کړي، نه کېږي په همغو. نو کوشش دا وکړئ، په ټولو افغانانو غږ کوم چې شاسوار سره مرسته وکړئ. که نور نه وي هغه د انرژي پیسې چې په انرژي یې ورکوئ، هغه که شاسوار ته تاسو راولېږئ ډېر څه به وي. زه ته همداسې د هر ځوان مسؤلیت دی. مهمه نه ده چې د وطن د هر ډاګ د هرې کوڅې هستئ. شاسوار د ټول افغانستان دی. هڅه دا وکوئ چې له ده سره مرسته وکړئ. موږ یې همالته درته شمېره پرېښې ده، په هماغه شمېره له شاسوار سره اړیکه نیولی شئ او شاسوار له همدې بدو ورځو څخه وکاږئ. دا مو افغاني مسؤلیت دی، انساني، افغاني او د دې ترڅنګ مذهبي. شاسوار تا ته به بېرته راوګرځو، څه دې په زړه پاتې دي؟ والله په زړه خو همداسې څه نه دي پاتې، خو یو پیغام مې پاتې اخره کې چې خپل هېوادوالو له ورکړو او بس نور څه نشته داسې. او پیغام دا دی چې
خپل بچي په قاچاقي لارو مه لېږئ ځکه 100% کې مرګ خطره ده. یعنی زما ذهن نه اوس هم هغه ساعتونه نه وځي چې کومې سختې په موږ تېرې شوي. هغه افغانان وروڼه موږ لیدلي چې نیم بدن به و نیم به نه و، د چا به لاس نه و، د چا به سر نه و. نو هغه هم راغستې واورو کې ملته ښخ کړي او پرېښي هم دي. بس هغه پلرونو همدا پیغامونه چې خپل بچي په قاچاقي لارو نه لیږي او خپل وطن دی بس یو مړۍ ډوډۍ رزق را رسېږي او همدلته دې اوسي. او دا پیغام مې د هېوادوالو ته. ډېره مننه. خوشحاله اوس، ژوندی اوس. له تاسو هم ډېره مننه هېوادوالو چې د شهسوار همدا دردونکې کیسې مو راسره واورېدلې او درک مو که شهسوار. مخکې مې یادورې وکړه، بیا یې کوم چې مرسته وکړئ، د انسانیت سره مرسته وکړئ، یو انسان له بد وضعیت څخه وکاږئ. او بل د دې ترڅنګ له استاد سره مو خبرې وکولې چې د شهسوار په نوم یې ټورنمنټ پرانیستی، کور یې آباد، ژوندی دې وي او ټوله ګټه به یې دته ځي. یو ځل بیا وایم، د وطن په هر ځای کې چې یاستئ د شهسوار په نوم ټورنمنټ جوړوی شئ، لوبې پیلوی شئ د ورزش له اړخه، چې څومره ګټه یې وي شهسوار ته یې رالیږلی شئ. مهمه نه ده چې د وطن هر ډاګ وي، هر ځای وي. د دې ترڅنګ له حاجي صاحب څخه هم مننې، د ده خبرې به مو اورېدلې وي چې څه ډول احساس یې درلوده، د درکړې ده، د خپلوانو درد یې لیدلی دی. او د شهسوار په شان زرګونه هېوادوال زموږ په همدې افغانستان کې استوګن دي چې همداسې نیمګړي دي. خو خوشبخته بیا هغوی دي چې خپل وطن ته بیرته راستانه شوي دي. که نیمګړي هم دي خو په وطن کې شتون لري. دوی نیمګړي نه دي، خیر که فزیکي نیمګړي دي، ولې د احساس له پلوه پوره دي. ډېره مننه چې موږ مو تعقیب کړلو او له موږ سره پاتې شولئ. خدای مو وساته. ما محفوظ کاکړ او په کیمره کې را سره مخلص صاحب ته اجازت ورکوئ. الله مو مل او ملګری شه. ښې چارې د همکارۍ او وطن دوستۍ په هیله. سلامونه درنو هېوادوالو، که غواړئ چې د نړۍ ټولو هېوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې.